د تاریخ په اوږدو کې ډیر داسې دریځونه لیدل شوي چې د وخت له بدلون سره بدلیږي. یو وخت داسې هم و چې یو کار د دین، شریعت یا ارزښتونو خلاف بلل کېده، خو کله چې حالات بدل شوي هماغه کار نه یوازې جواز پیدا کړي بلکې د نظام رسمي تګلاره وګرځي. همدا د واک او موقف جادویي خاصیت دی. نن ورځ موږ یو داسې حالت ته رسیدلی یو، هغه څه چې د اسلامي امارت لخوا د جګړې پر مهال حرام، نا اسلامي یا د کفري نړۍ توطیه ګڼل کېدله، اوس د واکمنۍ تر سوري لاندې جایز، روا او د وګړو د خیر لپاره اړین بلل کیږي. دا بدلون ساده نه دی بلکې ډیر ژور پیغام لري. د اسلامي امارت چارواکي د عامه پوهاوي لپاره له دیني عالمانو څخه هغه څه غواړي چې پخوا حرام او د کافرو دسیسه یې بلله، خو اوس د همدوی له خولې د خیر او نجات وسیله بلل کیږي. نو پوښتنه دا ده چې حق تل همدا و که حق اوس بدلیږي؟ اصلي ستونزه چیرته ده؟ واک، فکر که د دین د تفسیر طریقه بدله شوې؟ درنو لیدونکو ښه راغلاست. د اسلامي امارت واکمنۍ د پولیو له منځه وړلو بیړني مرکز مشر په هلمند کې د یوې ناستې پر مهال له ملایانو څخه غوښتي چې په ټولنه کې د ګوزن واکسین د پلیتابه لپاره ټولیز پوهاوی وکړي. د پولیو راتلونکی کمپاین د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې روانه اونۍ پیلیږي. هلمند او کندهار هغه ولایتونه دي چې د پولیو وایرس د خپرېدو کچه پکې تر نورو ولایتونو ډیره ده او تیر کال په دغو ولایتونو کې مثبتې پیښې هم ډیرې وې. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې دوه هغه هیوادونه ګڼل کیږي چې لا هم پکې د پولیو وحشي وایرس پاتې دی. اسلامي امارت د جګړې پر مهال د پولیو واکسین حرام ګاڼه او دغه واکسین کمپاینان به یې وژل.